نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. واستعينوا امداد غواړئ بالصبر فصبر سرا والصلاة او پمانځ سرا وإنها او دا کیفیت د صبر او د صلاة لکبیرة ډیر ګران دی الا علی الخاشعين مگر نه دی ګران یریدون کوتا الذين اغکسان یظنون چاو یقین ساتي یا ګمان انهم ملاقو ربهم چدیب ملاقات کئی دخفر رب سرا وانهم الیه راجعون او دوی بخاص اللہ ترجو کون کریم. واستعینوا بالصبر والصلاة آیت کریمہ کی یو څو خبرې پیژندل دي. اول ربط دما سبق سره، دویمه خبره اقسام د صبر، بیان الصلاة او داغی فضیلت. تانوی رحمت اللہ علیہ لیکلی دی دارنگی تفسیر کبیر کی علامہ رازی او قاضی بیضاوی دے علماء لیکلی چې مخکې مسله ډیره مشکل وا چې آغا د دنیا د لالچ نظام صبرولو، دارنگی جاه او جلال کی ګرځیدلو، د یهود علماء دین پټ کړو او باغی باندې عزتونه او دنیا غټلې وا. کله چې حکم رااله نو وی ته خفغان رااله، الله پاک دا خفغان د ازالی علاج خود چې خفغان دا لرګيږي په صبر او په منصرا. د پریشانو علاج الله رب العالمین او خود چې یو صبر دی یو منځ دی. مونږ ته پدې کی تعلیم ملاوش چې کله مونږ ته زو ان شاء الله اصلاحي خبرې بیا پدې بارک یو درې الفاظ و ان شاء الله زویم دې آیات خلاصه وایي. د انسان د مشکلات او علاج آغا دو خبر الله خود یو صبر او بل منز. الله وی واستعینوا بالصبر والصلاة، امداد غواړي په صبر سره په منز سره. صبر معنا ځان بندول. امام قرطبی رحمه الله لیکي چې صبر په درې قسمه دي. یو صبر عن المعصیت، د ګناه نه صبر کول چې یو سړی د ګناه لذت ته معلوم دی او دغه ګناونه کې نو دی ته وایي صبر. او دیم صبر علی طاعت، پنیک کار کولو کې خامخا انسان ته تکلیف ملاويږي، دا تکلیف په برداشت باندې صبر کول صبر علی الطاعت. او دریم صبر غلط تکالیف، د دنیا تکلیف الله پاک درکو، مالی جانی نقصان الله درکو، نو صبر کې صبر بکې وای صبر کوا، صبر دې خدي
په بے صبرۍ معشوقې چا موندلې دي نه. علما وایي چې دا صبر دا د اولیاء خصلت دی، د انبیاء خصلت دی، د نیکانو خلقو خصلت دی. صبر جمیل چې اول وخت کې ځان بلکې صبر وکړي. عمر فاروق صاحب ته یو سړی وباچي او پاغه باندې ترکاری توی شو، ناغه غلام ورته وی والعافین عن الناس. عمر فاروق وی آزاد نکړي، لکه سزا ورکول پکارو، سزا خو پرې د چاغه آزاد. حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ پاغه باندې یو سړی ګرمي وبتوي شوې دي او هغه دا آیت ویو، حضرت حسن سے ورته وی ز آزاد نکړي. نو صبر دا یو بهترین شی دی. علما وی تانوی رحمت الله علیه اشرف التفاسیر کی چې په دې کې صبر مخکې کو په دې مونږ باندې، حالانکه دا مونږ قیمتي د صبر نه نو دا غي د پاره وجه د علی کلی دا چې صبر د دې په مفهوم کې ازاله د مالا یم بعیدا او صلات کی اثبات د ما یم بعیدی ویم تاثیر د ما یم بعیدی. اثبات او تاثیر یو شی دی. قانون دا دی چې دا ډېر بهترین خبر ده. ازاله د ما لا یم بعید دا بهتر حاصلت دی د تاثیر ما یم بعینا. پدې کې مونږ ته غټ تعلیم داري چې کله ستا سینا او زړه دا د شکونو نه، د شهوت نه، د غضب نه، د حسد نه، د باطنی بیمارونو پاکي، نو الله رب العالمین وتعالى بیا یو صفت در کوي چاغه ته خشوع وي. د دې وجنه اشرف التفاسیر هغه داسې تعبیر کوي چې تخپل لوخه الټکا چې کم پدې کې ګند نو هغه وګورځوا، لکه د چالوخي کې وبپاتی یا زق پکی یا ارس پکی، نو خلق چې پالوخ کې قیمتي شی چې نو هغه څه کوي اته غرزي. نو دغه رنګي الله وای خشوع به علم لاویږي ته لوخه الټه کېدل په چا باندې راضي؟ په صبر سره او په صلات سره. ځکه الله وای واستعینوا بالصبر او امداد غواړي په صبر سره. علامہ سیوطی رحمه الله د صبر اقسام لیکلي په بل طریقه: الصبر فی الله، الصبر بالله، الصبر مع الله، او مطلقاً صبر الله. دا سلور هغه د لیکلي دي. صبر، الصبر فی الله دا الله په لار کې تکلیف نو صبر. الصبر بالله د چا په نوم صبر کې د الله. او یو الصبر مع الله، ان الله مع الصابرین، الصابرین مع الله. نقطه پوه نشي، الصابرین مع الله، الله د صابرین سره او صابرین د الله سره. نو الصبر مع الله شو. او یو مطلق صبر الله د الله صبر. دا سلور قسم صبر علامہ سیوطی وی کلها محمودۃ، دا ټول محمود دی. ذکر الله وی واستعینوا بالصبر، امداد غواړي په صبر سره. دا به صبر جاری مجرور دی، استعینوا پورې متعلق کوي. الله نه به امداد کې نو په تلی کې به نظر غونه، مطلب دا دی دا الله نه غواړي نو په تلی کې به نظر غونه. موسی علیہ السلام دعا ډیر وخت پس قبول شوی و سلويخ کال پس. دانه چې بیګا د سوالو کو او سبب یا ګوري چې را هغه دوا خو ملک قبول نشوا. زمونږ شیخ ثاقب سے بدا فرمایل چې الشیخ اذا صلى الركعتين فانتظر الواحد. کله چې امی سره 2 رکعات تهجد کې نه روشندان ته ګوري جبريل به کم طرف راځي. نه دکی به صبر پکاري، تب جڑا کے تب فریاد کے تب چغوے. قبلی کی خامہ خد ابو داود حدیث کے چکل اللہ پاک تصلی اللہ شد کی نو تشی نپریدی، تشی نپریدی. خسو غواری صبر غواری.
واستعینوا بالصبر والصلاة امداد غواړي په صبر سره او په مون سره. بعض علما وایي صبر د دې صبر نه څه مراد. بعض علما وایي روزه ته مراد ده، ځکه د روزې میاشت ویل کېږي شهر الصبر، د صبر والا میاش. بعض علما وایي د دې نه مراد خپل ارث قربانول د الله په لار کې. بعض علما وایي وقت الله لور کول داته مراد دی. بعض وایي نه د دې نه مراد په تکلیف باندې صبر، تکالیف باندې صبر. او تانوی وایي دا رستو قرینه پیدا را چې الیه راجعون، دا قرینه پیدا د الله پاک نه یرا. نو واستعینوا بالصبر والصلاة امداد غواړي په صبر سره او په مون سره. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کتاب دے السیاست والریاست اغلی کلی چې په یو مسلمان کې دا دوه صفاتونه پیدا شي، یو په خپل ټیم باندې مونږ کوي او بل صبر کوي، نو دې کامیاب دی. بعض علما یو بل قیمتي خبر روباسي، وې دا آیت چې کوم دی کنا دا د جمع البحر فی الکوز د قبیلې نه دی، په دې کوزه کې سمندر راون کړي. څه مطلب دی؟ و انسان ابن قیم وای چې کله انسان کامیابی کی دوه خبر ورته پکار دي، یو د بنده حق چې په خپل ځای راوړي، یو د الله حق راوړي. د بنده حق ته اشاره وکړه په صبر سره او د الله حق ته اشاره وکړه په صلاح سره. دا عجیب کتاب دی یار، عجیبه سمندری کتاب دی. ها د مور حق راوړه، د پلار حق راوړه، د رور حق راوړه، د استاد دا رنگی د کلیواله ښه اخلاق چلوا، د چانه په زور ماخلا، د چا عزت مفاهمه لکوا. دا خو تکلیف دی، نو دا وای بالصبر، صبر وکي او د الله حق ته اشاره وکړه بچا سره والصلاة سره. وانها لکبیره، بعض علما وای ودا انهما وانهما لکبیره، او دا دواړه ډیر ګران دي. دلته خلمون په دې کتاب کې دی و انها لکبیره، دا ګران دي. اوس دا ها ضمیر دا مفرد مؤنث ته التمخ کې الله دوه شذونه یاد کړی چې بالصبر والصلاه. د دې نه بس جواب کو، نو دین علماء جوابونه کړی دي. یو جواب دا دی چې دا معطوف له دې ته وای عطف، چې کله عطف مقدم شي پر ربط ډیر شذونو ته ضمیر یو راځي کی کمزور جواب دی. دویم دا دی چې و انها دا جنس دی، جنس ته راځي دی. خ جواب داري دا زبردست جواب داري. و انها اے دا صبر او دا منز وی دا مقصود ندی، صبر او منز دا مقصود ندی، بلکہ کیفیت د صبر او د منز دا مقصود دی الله پاک تا. چې ته څنګه الله ته ولاړې، الله پاک فرشتو ته وي تاسو خو چې مې پیدا کوا وګوره سره ښکته کړی دی، لاسونه په نامو باندې ایښي دي او خپل مخې ته ګوري، نه اخوا ګوري نه دی خوا ګوري، او زما صفاتونه کوي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. دغه کیفیت هغه مقصود دی الله پاک تا. نو دا ډېره زبردست توجیه ده چې و انها او دغه کیفیت جوړول په صبر او په منصرا لکبیرۃ خامخا ډېر ګران دی. ځکه صبر کولم ډېر دی. نبی علیہ السلام وی پهلوان سره هغه دی چې یملک نفسه عند الغضب، چې د غصې په وخت کې خپل ځان سکی کنټرول کی. الا غلل خاشعين، مگر نه دی ګران هغه کسان ته چې دا غوي پسړه کې یری. یو خشوع دا او یو خضوع دا. نو بعض علما وی چې یو شی دی، بعض علما وی چې نسبت په کې تباین دی، هغه د زړه سره تعلق ساتي، او دا خشوع چې کوم دی دا دغه سره تعلق ساتي د بدن سره. صحیح خبر دا علامہ علوسی رحمه الله وی دا سیرا د الله پاک نه چې په اندامونو باندې اثر ښکارش. زبردست معنا دا سیرا د الله پاک نه چې داغه په اندامونو باندې څخ ښکارشي، اثر ښکارشي. دا الله نه دی یره دا نسترګي به اوخ کې توي کوي، دا الله نه دی یره دا نو جمع له برامن نیوي.
د الله نه دی یره نو زکات ورکې د الله پاک نه دی یره دا نو تلاوت ته بجار تلاوت بنه قضا کی د شپې به د خپل کټ را دانګي او 2 رکعات منځ وکې د ته خاشع وای اوس د خاشعين صفت الله ذکر کوي الذين يظنون هغه کسان چې ګمان کوي لفظ د ځوان کله چې په دوو مسلو کې راشي یو رؤیت د الله ځکه چې ملاقات مستلزم دی رؤیت لرا او بل د آخرت په کار کې راشي په معنا د یقین سره راځي په معنا د یقین سره بعض علما وینا دا درې شذونه دي یو یقین دی یو ځوان دی یو شک دی او نسبت په کې منطقي من وجهین دی دا شک افتراقی ماده ده یقین افتراقی ماده ده نه یقین اجتماعی ده او ځوان اجتماعی ده دا سوی الذين يظنون کسان چې یقین ساتي د کوم خبرې انهم ملاقو ربهم چې دوی به ملاقات کوي د خپل رب سره وې د دې نه مراد رؤیت د الله په آخرت کې مراد دی چې د نیکانو بدا یقیني چې موږ به خامخا خپل رب په آخرت کې سکو انو با وانهم الیه راجعون او دی به الله پاک ته واپس کیږي بل تانوی او جمله ما تانوی رحمت الله علیه اشرف التفاسیر کې لیکلي دي چې کله انسان ته تکلیف ورسی نو اغله پکار داري چې هغه دا جمله وای چې انا لله و انا الیه راجعون او دا جمله چې وای نو دا د غم په ټیم کې الله تر ډیره خوښ جمله ده او الله پاک په بخنه کوي ځکه مونږ ټول غم برازي کنه خامخا نو ان شاء الله دا کلمه بوایو صحیح ده ها نو زمونږ د درس په اخر کې مونږ اصلاحي خبره نو هغه د دې آیت نا علما روباسي یو درې جملې دي وای حق پرس کی یہی نشانی ہے حق پرس کی یہی نشانی ہے دما په لاس تغکړي وای اس کے بعد کیوں پریشانی ہے کہ یہ دارین کی آسانی ہے حق پرس کی یہی نشانی ہے د قرآن والو دقه نشان دی صبر او منځ اس کے بعد کیا پریشانی ہے یعنی کیوں پریشانی ہے ذکر ہدت رزلٹ معلوم دے کہ دارین کی آسانی ہے صحیح شو دا جملی خیادی کی داڑیر مہدار خی جملی دی اللہ الہ عمل توفیق راکی اللہم زیننا بزینت الایمان اللہم زین اخلاقنا باخلاق القرآن اللہم زدنا ولا تنقصنا اللہم اکرمنا ولا تحرمنا اللہم